السلام علیکم دوستانو. دا درس د نوو زده کوونکو دپاره دی، یعنی هغه دوستان چې هغوی غواړي له سره انګلیسي زده کړي، هغوی ریډینګ کولی شي خو په انګلیسي ویلو باندې نه پوهیږي، نو هغوی دپاره موږ دا درسونه شروع کړي دي او سټپ بای سټپ به موږ دا درسونه کوو چې په هغې کې اول درس دی د پروناونز او د ضمایرو. لکه موږ وایو زه، ته، هغه، هغوی، مونږ، تاسو. نو دا به مونږ انګلیش کې څنګه وایو؟ نو راځئ په دې درس کې زده کړئ. اول پروناون دی مونږ سره آی معنا زه. چې کله مونږ وایو چې زه، انګلیش کې به مونږ وایو آی. لکه مثال مونږ وایو چې زه ځم، نو وایو به آی گو. آی زه، آی گو زه ځم. وی معنا مونږ، وی گو مونږ ځو. یو معنا ته یا تاسو. لکه مثال مونږ وایو تاسو ځئ، نو وایو به یو گو. هی معنا هغه، چې کله هغه هلک وي یا نارینه وي. لکه مثال مونږ وایو هغه ځي، نو وایو به هی گوز. او شي معنا هغې یا هغه جینۍ. لکه مثال مونږ وایو چې هغه ځي او هغه جینۍ وي، نو بیا به مونږ د هی په ځای وایو شي گوز. او دی معنا هغوی، چې کله هغې ډیر وي، هغه که نارینه وي یا زنانه وي چې ډیر وي، نو موږ به بیا وایو دی معنا هغوی. لکه مثال موږ وایو هغوی ځي، نو وایو به دی گو. دوستانو، که ویډیو مو خوښه شوې وي، ویډیو لایک کړئ. نورو درسونو دپاره موږ فالو کړئ. مننه.